دا یو کوچنی کلی و، د لوړو غرونو ترمنځ پټ. خلک یې غریب و، خو امید لا هم ژوندی و. په دې خټو کور کې د لوجې او ناروغۍ کیسه هره ورځ تکرارېده. المارۍ تشې وې او دیوالونه چوپ وو. مینا 10 کلنۍ نجلۍ د خپل ناروغ پلار ترڅنګ ناسته وه. کوچني لاسونه یې د هغه سوړ لاس نیولي وه. پلاره اندېښنه مه کوه، زه به چوپه مګر. هغې خپلې زړې چپلۍ واغوستې او پرېکړه یې وکړه نن به بیرته تش لاس نه راګرځي. هغې د تیارو نه راني ته ګام واخیست، خو دا لاره اسانه نه وه. نور ماشومان په خوشي لوبې کولې، خو امینا د لوبو لپاره وخت نه درلود. هغې د لوبو غږ ته وکتل، خو بیا یې سترګې واړولې. باید طلا پیدا کړ. بازار شور درلود، هر څوک په خپل کار کې مصروف و. بخښنه غواړم، مهرباني وکړئ لاره راکړئ. بخښنه غواړم، مهرباني وکړئ لاره راکړئ. ظافر د سرو زرو په شمیرلو بوخت وه، خو زړه یې له ډبرو جوړ وه. سلام ترې، زه کار کولی شم، هر کار به وکړم، یوازې لږ مرسته راسره وکړئ، مهرباني وکړئ. لاره شه، دلته خیرات نه وشل کېږي. ما ته مزدوران په پیسو کار کوي، زه بې جایه مرسته نه کوم. تره زه جارو کولی شم، سامان برابرولی شم، هر چې وکړم یوازې لږ ډوډۍ راکړئ، مهرباني وکړئ. زه مزدور ته پیسې ورکوم، نه خیرات. لاره شه، ایلاو زما وخت مه ضایع کو. سپکاوی کله کله د لوجې نم زیات درد لري. امینا په خاموشي روانه شوه. زره یې مات شوي وه، خو لا هم نه وه درېدلې. هغې د کلي نه لرې روانه شوه. لمر ډېر تود و، خو د هغې زړه تر دې هم زیات سوځېده. د وچې ونې لاندې کښېناستی ستړی شو. له خولې یې خولې پرېوتې، هر قدم د هغې لپاره سخت و. که دا وخورم، پلار ته بچی اوسم. زړه یې له اندېښنې ډک و، کوچني لاسونه یې په خپل غم کې ټینګ نیولي وو. ناڅاپه یوه بوټي شکه د امینا مخې ته راښکاره وشو. د هغې سترګې د مهربانۍ ډکې وې. امینا حیرانه وه او ورته وکتل. لاجوبې کړتیا لرې، زه دې سره مرسته کوم. انا جان صبر وکړئ، زه هڅه کوم چې مرسته درسره وکړم. امینا هغې ته په نرمه لاس مرسته وکړه. د هغې زړه له مهرباني ډک و. او بیا هغې خپله یوازینۍ ډوډۍ هم ورکړې. د هغې زړه د مهرباني ډک و. او هماغه شېبې رڼا خپره شوه. د ورجې تودوخه د زړه په شان نرمه شوه. د دې مهربانه زړه لرې، د دې مهرباني څه تا زړه روښانه کوي. د کاسه وخله دا بېسته ازموینه وي، مهرباني او زړه دې وشي. او لکه باد هغه ورکه شوې. امینا حیرانه و. کاسه په لاس کې درلودته. هغې کاسه ټینګه ونیوله او منډه یې کړه. د زړه هیله یې روښانه وتګایله. ګورې، ته راشه، د کاسه وګوره. آیا چې دې پیدا کړل؟ دا څه شي دي چې ته یې راوړې؟ بسم الله.
که دا رشتي نو خدایه مو سره به مرسته وکړ، مو ډېر ضرورت لو، مهرباني وکړه. او ناچاپې کاسه وجلې ده، رڼا یې خپره کړه او په هغې کې تازه میوې پیدا شوې، داسې لکه د خدای رحمت چې پرې راکوز شوي وي. سبحان الله، دا چې معجزه ده، دا څنګه ممکنه دی؟ خدایا ستا رحمت چې عمره لوی دی. پلار یې وخندل، د هغه رنګ ورو ورو بیرته راغی، د کمزوری پر جای یې جواک احساس کرے، لکه ژوند چې بیرته ورګرځېدلی وی. بل سهار امینا نورو ته ډوډۍ ورکوله، د هغې له کاسې نه هر چاته برخه رسېده او د خلکو په زړونو کې خوشحالي خپرېده. خدای دې خیر درکړي. هر جل چې هغې له کاسې چې واخیستل، نورې میوه پکې پیدا شوې. دا نعمت پای نه درلوده او د خلکو حیرانتیا ورژه تر بلې زیاتېدله. ظافر د هر چه ولیدل، د هغه سترګې تنګې شوې، زړه یې له شک او غوسې ډک شوې. هغه پوه شو چې دلته چې بدل شوی دی. دا چې روان دي، دا نجلوی څنګه دومره شیان ورکوي، دا زما کاروبار خرابوي، دا زه نشم زغملی. هغې په غوسه روان شو، ګامونه یې درانه و، خلک ترې لیرې کېدل او امینا ته نجدې کېده. امینا وویرېدې، زړه یې تیز درزاکولې، کاسې یې ټینګه ونیولې او د ظافر له راتګ نه یې ویره احساس کړې. دا راکړه، دا کاسه ماته راکړې، ته نه پوهې چې دا څه شي دي؟ دا زما دی، ژر یې راکړه. اوس دا زما ده شه، ما دا واخیسته، وګورو چې دا څنګه کار کوي، اوس به ټول پوه شي چې دا زما ده. خو ناچاپه هر چې بدل شول، میوه په خاورو بدلې شوې او د هغه له لاسونو نه وریجې په شان تویې شوې. دا چې وشول میوه ولې خاورو ته واوښتي؟ دا څنګه ممکنه ده؟ زه نه پوهېږم. خلکو حیرانې سترګې سره واړولې، هر چا له دې نه چې لیدل، د حیرانتیا نه یې خولې خلاصې ولیدن. امینا کاسه پورته کړه، سترګې یې روښانه وې، زړه یې قوي او ډاډمن و. هر څوک حیران و. ما تېروتنه وکړه، ما د خپل غرور او حرص له امله د دې شیانو ارزښت نه پوهېدلي. بخښنه غواړم. تره مه خفه کېږه، هر څوک تېروتنه کوي، مهمه دا ده چې مور له خپلو تېرونو زده کړه. د کاسه بیا وځلېده، انار پکې پیدا شول، هر چې روښانه او چې شلي ښکاره شول، د ټولو سترګې حیرانې شوې. امینا یو انار ورته ونیوی، په مهرباني او بخشش یې ورکړی. ظافر حیران او خوشحاله شو. ما وبخښه، زه له خپلو چیرغم او زده کلمه. زه به تاسو وبخشم ظفر. له هغې ورجې ظافر بدل شو، کلی خوشحال شو. هر څوک مرسته او مهرباني تجربه کړه. زه کلی د ستورو لاندې میلمستیا وکړه. هر څوک خوشحاله و. امید بیا ژوندی شو، سپوږمۍ پورته شوه، رڼا خپره شوه او امید بیا ژوندی شو. هر ذره د خوشحالۍ نه ډک شو. د نورو کیسو لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ. هر کیسه د امید، مهرباني او زړورتیا کیسه کوي.